چې کله انسان یوازې او په دې خلکو کې ورسره خوا کې څوک نه وي، که شپه وي که ورځ وي که دی هر ځای کې، په دې ټیم کې د الله نه یریده او دا خبره مخې ته ساتل چې الله زما اوري او الله ویني. په دې خبره باندې خو قرآن او حدیث کې بې شماره دلایل دي او سلف صالحینو د دین مشرانو صحابه کرام تابعینو بیا به وبسي چې څومره خلک راځي د اوسه پورې چې څومره علما او دینداره خلک دي هغوی په دې باندې نصیحتونه کوي او خبرې کوي. خو نن زما مخې ته یو وینا یو قول د علي بن ابي طالب رضی الله عنه تیر شو. زه درته د کعبې په رب قسم خورم که نه چې په دې باب کې چې د علماو او د نیکانو خلکو څومره نصیحتونه کړي دي، دې خبرې چې په ما څومره اثر وکړو که نه، نو زه تاسو ته څه ووایم او ځکه یې زه تاسو ته بیانوم او هله به په تاسو باندې اثر وکړي که نه چې د زړه په غوږونو یې واورئ. علي رضی الله عنه وایي اتقوا الله فی الخلوات، د الله نه ویرېږئ کله چې تاسو ځان لرئ، د الله نه ویرېږئ کله چې تاسو ځان لرئ، فإن الشاهد هو الحاکم. وایي ځکه چې کوم رب چې لیدونکی دی که نه، دغه ټیم کې ستا هر څه ویني او اوري، هماغه په خپله فیصله کوونکی دی. الله اکبر، الله اکبر.